د معلم صاحب د ژوند رښتینی او دردناکه کیسه چې سحر له خوبه پاسم نو مېرمنې ته مې غوږ یم وایي نن د چای ترخې د بوره خلاصه د پرون نه چای مې پور باندې راوړي په ګاونډ کې ګاونډۍ نه واخله دا نیمه ډوډۍ ته په نهاره تدریس سخت دی پاتې نیمه به غرمې ته ماشومانو ته خوندي کړم چې غرمه راتللې کور ته پام چې وړه درنه هیر نه شي چې ډوډۍ به ماښام نه وي غوړي هم نشته د اخلاص دي مالګه هم په څنډه شوې ګاز ډبه در سره ویسه ټول کالي دي بې اوتو دي د صابون او د پوډرو پیسې راکه چې هیڅ نشته نیم ګیلاس د چای اوس هم ډوډۍ پرېږدم راپاسم وایم سمه ده راځمه بایسکل په لورې ورشم وایي واوره زما هیرو یو شربت در سره راوړه لور د سرې تبې نیولې د سینې نه هم په عذاب ده بایسکل ته چې ورلنډ شم ټایر یې تش وي او پنچر وي وایم نن به مزل وکړم ګرځېدل انسان ته ښه دي پیسې نشته پنچرۍ ته دروازې نه را بهر شم کلیوال می سره ناست وي یو له لرې غږ راوکه صاحب مې هم نوم سره ناخلي وایي څنګه یې معلم ښه دی معلم شمه ده او شمه په روپۍ ده داسې نورې سپکې ترېنه وارم خو زه هر څه په ګپ واخلم جوړ په خیر ورسره وکړم مخه کې راته وایي مزې تاسو والله وکړي په پسته چوکۍ کې ناستې تنخواګانې مو جاري دي دا د اوس دې ښه ساعت تېر دی په پښو ښوونځي ته نه ځي په رکشو او په موټرو کې دې تګ دی زه له درده په خندا شم مخه ورسره وکړم زما له حاله خبر نه دي په پښو ښوونځي ته ځمه څه په بیړه او په منډه خپل ښوونځي ته ور داخل شم ستړی او ستومانه زما په څېر نور هم راټول وي په چوکۍ کې له غروره مدیر برګې سترګې ناست وي راته مړ شانتې لاس راکه لکه دوه ګوتې له کبره وایي بیا ناوخته راغلې ستا خانه مې د قید کړي وایي بیا ناوخته راغلې ستا خانه مې د قید کړي د لاسلیک پر ځای مې خط او غیر حاضر وي لیکل شوی زه له غمه نه مسکی شم د لین غونډې په لور لاړ شم تدریسي مدیر ولاړ وي د سلګونو شاګردانو په حضور کې د معلم په نوم غږیږي اخطارونه وي رټل وي ادبیاتو کې ګواښل وي د ټولګي په لور چې لاړ شم تاویلدار مخې ته راشي بې خبرو بې تپوسه وایي جیب ته لاس کوه دي پیسې سمې راکوه دي چې راپور ریاست ته وړمه په ټولګي کې شور ماشور وي له دردونو او ناخوالو په وجود کې تدریس نشي خو مجبور شم کتاب واخلم په ظلماتې زړه لګیا شم ساعت خالی وي را بهر شم سر معلم ته برابر شم جوړ په خیر حال او احوال نه راته وایي هیواد خانه نتایج 3 کاپي راوړه حاضري ترغي تعلیم هم ځان ته اوسنه تیار کړه که اوزګار ته ورته نه یې 1000 روپۍ بیا ماته راکړه کله چې مجلس وي نظارت غړي موجود وي تش رټل وي او سنډل وي معلمان تش ورده ګوري تاسو هیڅ نه خبر نه یا حاضریان مو غلطي پلان مو هم لا پوره نه دی په سیرت برابر نه یاست دا ځل خیر دی گزارش و بل ځل هیڅ خاطر مو نشته د هر چا ګیره چې لنډی نور د لاس ورته وي نسي چې شیخان شي مولیان شي برابر شي سم قاریان شي داسې نورې فلسفې راته بیان که مجلس خلاص شي بدې ردې سره واورو د ساعتونو تېرېدل وي د مکتب رخصتېدل وي په ناشنا شماره زنګ وي بلې څوک یې ګرانه وایي په خندا شي وایي واه سویه ډېره غټه شوې چې د مونږ له یاده ویستي او ټولګیوال مې له پوهنتون وي وایي درغلو بېګا ته ځان تیار کړه مېلمستیا ته په خندا یې وخت زه را بدل کړم تر بل ماشه چې مې ماش کله راواخیست بیا به ښه ساعت تېري وکړو د ماشونو ویش چې راشي سه به بل ډول حالات شي ورځې نوبت نه وي په قطار کې به ولاړ وي شور ماشور په بانک کې جوړ وي په سختیو په خواریو په زاریو به خپل معاش له بانکه واخلي د لسګونو پنځوسیانو د سلګونو پنځدیانو به بنډل درته را جوړ کړه خو یو لوټ هم نه وي جال په جال غلبیل وي دومره وي چې قرض خلاص کړه ګنې جیب د کېښودلو پکې هیڅ وخت پیدا نه شي هره ورځ به ورته شماري خو آخر سړی پوه نه شي چې په کومه لاره لاړي دا د هر معلم کیسه ده که خوږه ده که ترخه ده مجبورت دی ګزاره د دې هېواد کې معلم څه دی که رسمي دی که شخصي دی هیڅ زحمتونو سره مخ دی تکلیفونو سره مخ دی